د پښتني سندرغاړي دردونکې داستان. نیلو په سرو سترګو ژاړي او د خپلې مجبورۍ او بېوسۍ ټول حقیقتونه یې بیان کړل، ځکه چې ټولې لارې پرې بندې شوي دي. مور یې هم ډېره زیاته بیماره ده او په ژړا ژړا یې د خپل ژوند دردونکې خبرې او معلومات خپلو مینوالو ته بیان کړل. سندرغاړي نیلو چې په سوات بڼ کې ژوند کوي وایي چې یو وخت داسې و په سندرو به مو پیسې ګټلې او د هغې نه مخکې به مو ډانسونه هم کول. په دغه وخت کې مو خپل ځان په دغه پیسو باندې ساتلو او ځان ته مو پرې رزق پیدا کولو، خو دغه هر څه زموږ مخکې هم د مجبورۍ نه و او اوس هم د مجبورۍ له وجې دي، خو اوس داسې هیڅ هم نشته چې موږ پرې ځان وساتو، یعنې هغه فنکشنونه او پروګرامونه اوس نشته. نیلو د 5 ورونو خور ده او وایي چې د ورونو مې هم کاروبار نشته، نو ځکه زه مجبوره یم چې سندرې ووایم. د نیلو تر اوسه واده هم نه دی شوی او د هغې بله خور واده شوې ده چې مور یې ویل هغې به هم داسې د ډانس او سندرو کار کولو، خو الله تعالی پرې رحم وکړو او ښځه کې رشته وشوه. مور یې د نیلو د رشتې او واده لپاره هم لاس په دعا ده او وایي چې الله پاک دې د دې رشته هم وکړي او خوشحاله ژوند دې تیر کړي. نیلو او مور یې د خپلې بېوسۍ ډېرې خبرې او قصې وکړي او دغه خبرې اورېدل رښتیا هم دردونکې وې. نیلو نن سبا ډېره مجبوره ده او د غریبۍ ژوند تیروي او د خپلو مینوالو نه دا هم غوښتي چې ورسره تر خپله وسه مرسته وکړي. د دې پروګرام سره ډېرو خلکو ورته په کمنټس کې دا مشوره هم ورکړې چې د سندرو او ډانسونو نه نوره توبه وباسي او الله پاک اړخ ته متوجه شي، انشاءالله چې ټول مشکلات به دې ختم شي. قدرمنو، رښتیا چې ډېر دردونکې خبر دی چې تور سره ګډېږي، خو موږ چې څومره هم لیدلي دي نو د دې سندرو او اداکارۍ سره تړلي خلک ټول په همدغه غم اخته وي او آخره کې بیا د ژوند ډېرو ستونزو سره مخ شي. په سکرین به تاسو ته د هغې نمبر ښکاري، که هر څوک ورسره د الله د رضا لپاره مرسته کول غواړئ نو په دغه نمبر ورسره رابطه کولی شئ او د مسلمانۍ له مخې د یو چا مجبوري ختمولی شئ. ډېره ډېره مننه.